ملګرو د افغانستان کرکټ ټیم پرله پسې 4 لوبې وبایللې، هغه هم په غټو توپیرونو. ستونزه څه ده؟ ولې داسې کیږي؟ آیا هغه تیر وخت بیا تکراروي؟ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. راځئ چې ویډیو وګورو، له حقیقته ځان خبر کړو او پرونۍ لوبه یې ولې وبایلله. افغان توپ وهونکی په لومړي شل اوریزه لوبه کې هم ناکامه شوه او ویسټ انډیز ته د 13 منډو په توپیر افغان لوبډله ماتې وکړه. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 3 شل اوریزو لوبو لومړۍ لوبه د هند د لکنو ښار په آیکانا لوبغالي کې ترسره کیږي چې د لوبې په پیل کې پچه افغان لوبډلمشر راشد خان وګټله او لومړی د ویسټ انډیز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. بریډن کینګ ایوان لیوس توپ وهنې ته راووتل او مجیب الرحمن لومړی اور توپ اچونې ته راغی چې د لومړي اور په 4م توپ یې د بریډن کینګ وکټ ترلاسه او هغه یې له میدانه بهر کړ. تر هغه وروسته ایوان لیوس او شمیرون هیمټر په زړه پورې توپ وهنه پیل کړه او د دواړو په ګډه د 88 منډو ملګرتیا وکړه چې د ویسټ انډیز په مجموعي 91 منډو هټمایر د راشد خان په توپ د ویکټو تر شا ولاړ رحمان الله ګوربز ته کیچ ورکړ او د 21 منډو ترلاسه کولو وروسته له میدانه ووت. ایوان لیوس په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې شپږیزې او 4 څلوریزې وهلې او په 41 توپونو یې 80 منډې وکړې او د ګلبدین نایب په توپو یې د شاټ وهلو هڅه وکړه چې محمد نبي کیچ او له میدان نه بهر کړ. په نورو لوبغاړو کې کیرون پولارډ 32 ناسوځېدلې او دینش رامدین 20 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د ویسټ انډیز په ټاکلو 20 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې وکړې چې افغانستان ته 115 منډه هدف وټاکه. د افغانستان له لوري ګلبدین نایب 2، نوین الحق، راشد خان او مجیب الرحمن یو وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان له لوري د 115 منډو د هدف د تعقیب لپاره حضرت الله زازی او رحمان الله ګوربز توپ وهنې ته راووتل، خو ګوربز چې لومړی توپ ته مخامخ شو خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. همداراز ابراهیم زادران هم په توپ وهنه کې ناکامه شو او یوازې 2 منډې ترلاسه کولو وروسته یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. حضرت الله زازی 23، اصغر افغان 25 او نجیب الله زادران 20 منډې ترلاسه کړې، خو محمد نبي ګلبدین نایب او راشد خان یو، نوین الحق 5 منډې وکړې. همداراز مجیب الرحمن په 8 او فرید ملک په 40 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. افغانستان په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې وکړې او په 13 منډو یې له ویسټ انډیز څخه په لومړۍ 20 اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. د ویسټ انډیز لپاره کیسریک ویلیامز 3، کیریون پولارډ او هایډن والش 2، شیلډون کوټریل او جیسن هولډر یو وکټ ترلاسه کړه. کیرون پولارډ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د افغانستان لپاره ابراهیم زادران او د ویسټ انډیز لپاره بریډن کینګ نن خپلې لومړۍ نړیوالې 20 اوریزې لوبې ترسره کړې. د یادولو د ویسټ انډیز د 3 ورځنۍ لوبې په لوبلړۍ کې هم افغانستان ته وایټ واش ماته ورکړې ده. دواړه لوبډلې په 2مه 20 اوریزه لوبه د نومبر پر 14 نیټه ترسره کیږي.